د الله د اختر شپه تا خو خپل وړو له شاپینګ وکړو او ما ته بچو جړل نو ما وی که سوست کیږي مال لګي پیسې راکا او زه بلار شم خپل وړو لبم څه جامه پیزار واده مرا داسې کار وکړه چې تا سره په دکان کې کوم قیمتي سوټونه وي که نه هغه مال یو له 70 راواله د وړو پکې راواله او د درمیانه هم راواله صحیح ده بیغمه شه دا سوټونه در کوم چې یاد به ساتې هم صحیح ده پیسې برابر دي ډېره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام د الله د اختر شپه تا خو خپل وړو له شاپینګ وکړو او ما ته بچو جړل نو ما وی که سوست کیږي مال لګي پیسې راکا او زه بلار شم خپل وړو لبم څه جامه پیزار واده مړه خدای ورسول ته وګورئ د اختر د زبرګ ورځو ته وګورئ او ستاسو د کار ته وګورئ ترې چې بازار ته راوځي دوه قدمه چې ورته هغه د یو وي چې هغه د 10 روپۍ ورکړي نو دی خوا به ورته بل وي قسم په خدای که ستاسو د وجې څوک د پشکاني بازار ته م راوتی شي لیوني تو لیوني خپل کار کوئ مړه یا خدای پاکه یو د غریبانان پیدا کړو یا الله داسې جون نه خو مرګ ښه دی یا الله د اختر به صرف د مالدار وي ملګري خفه کېږه زه خو دوکاندار یم خو لکه تا د 10,000 روپو شاپینګ خپلو بچو ته وکړو چې ده ته د 1,000 روپۍ هم ورکړې نو اختر به یې بېخیسته شوی و اوهو یار حقیقت کې چې زمانه ډېره غټه غلطي وشوه مړه څه وکړو روژه ده قسم د سهار وختي راوتي یو خوا بل خوا دومره لانجې کونجې دي چې دماغ مې بیخي اړو کار ونه کوم ډېره زیاته غلطي رانه وشوه خو ملګري داسې کار دی چې اوس خو زه دې کس ته څنګه مخامخ کېږم زما له طرف نه ته دله دا یو 5,000 روپۍ ورکړه خامخا څنګه چې زموږ د بچو په اختر کې خوشحالي خوښي او خېخې جامې واچي او ښه پیزار واچي نو دغسې د غریبانانو خلکو بچي هم خفه کېږي او هغوی هم وایي چې موږ ښه پیزار واچو نو ګرانو ملګرو په خپل ماحول کې په خپل ګاونډ کې د غریبانانو خلکو په دې اختر کې ډېر غټ خیال وساتئ والسلام